بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو ځان د خدای نه پس په تا باندې سپارلی و اوس لایقه وګڼه چې کونډه په ځوانۍ شم. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند نه مزې اخلئ. او څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو کمال بابا سره. د هغه سره به یو څو خبرې هم کوو او شعرونه به ترې نه اورو. نو خپل پروګرام کې ارتار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. عبدالله جانه خوشحاله اوسې او یقین وکړه ډېر خوشحاله شوم چې ته دې کرنتین ماحول کې چې کوم دی نو د شپې په دې ټایم باندې ما پسې رالي او قدرمن شي او الله دې کامیاب کړه. زه به ته نور څه ووایم. ډېره مننه جي. او موږ هم پېژنو ډېر ملګري به پېژني، خو په پاڼه کې به یو نیم ملګری داسې چې تاسو به نه پېژنئ. د هغې دپاره لنډه پېژندګلو وکړئ. زما خو کمال مې نوم دی، بابا مې راته دی ټول د مینې نه وایي نو کمال بابا باندې مشهور دی. او زما د دې سره مین کار چې کوم دی نو د انځورګرۍ دی. زه مصور یم، ډیزاینر او مصور یم. او د دې پښتونخوا د ډېرو لویو لویو شاعرانو چې نومه له زه به ته وایم چې او دله مې پکې جوړ کړی دی. دوی د کتابونو دا سرپاڼې ټولې ما چې کوم دی نو جوړې کړي. زموږ د صحابه دا سوره چې دي لکه تصور دی، عزیز دی، انور دی، نور لمین دی، راهی صاحب، دا ټول چې سوره دي او نو دې ټول له چې کوم دی نو د کتاب سرپاڼې ما جوړې کړي دي. د دې نه علاوه چې څومره زمونږ د پښتونخوا نوموتلي مطلب دا دی دغه دي دا سنګران دي نو دغه ټولو هنرمندانو له مې هم چې کوم دی نو دوی د کیسټو دا ټایټلې به مخکې جوړې دي تر دې پورې چې د هارون باچا تر اوسه پورې 50 کیسټې راغلي دي. او ما خیال کې اخري صرف یو هغې کې بل چا په دې جوړ کړی چونکې هغه بهري هغه دغه ورسره نه کېده. دا باقي ټولې ما جوړې کړي دي. دغسې د کرن خان چې کوم دی نو اکثریتي بلکې 90% دا پکې ما جوړې کړي دي. داسې د نورو مطلب ظفر اقرار دي خو چې سوره مشهور مطلب دا دی لکه دغه دي هنرمند دي نو د دې ټولو دا ټایټلې چې کوم دی نو ما جوړې کړي دي. نو دا زما پېژندګلو ده او انشاءالله تعالی چې دا چې څوک ګوري نو پېژني مې لکه دغه څه خبره وکړي. ډېره مننه دي. او شاعري د کوم وخت نه کوئ او د دې شاته وجه څه وه؟ یاره اصل کې زما ناسته پاسته ما ته ووایه زه خو ډیزاینر نو ما به چونکې نو زما د دې پښتونخوا لکه چې څومره مطلب دا خو که ته ایون زما په دې فیسبوک کې چې کوم دی نو یو پاڼه زم د ډېر وخت نه کمالونه په نوم باندې چلوم نو هغه پای کې به که هغه چېرته ته وکته نو ما خیال کې د دې هر یو نامتو شاعر لکه یو تصویر نیم لکه چونکې محفل یې دغه دا سره چې کوم دی ډېر وخت نه شروع دي نو باقي قاسم رحمان بابا ویلي وي په دوکان د اتاري سړی اتار شي نو بس ناستې پاستې سره نو دغه سره هم چې کوم دی نو ډېر اثر دغه شي. او بل ما سره خو یو لکه ما خو د خپل خیالاتو اظهار چې کوم دی نو د برش په ذریعه هم کولی شي خو بیا مې سوچ وکړ مې یاره که ورسره د الفاظو دا مطلب ملګرتیا ووي نو کیدای شي دا لږ زیات زور نو په دې وجه. او باقاعده آغاز د کوم ځای نه کړو کوم وخت نه چې شعر ولیکلی؟ یاره شعر خو ما د تقریبا د 1982 نه 1982 نه مطلب دا دی لکه زه لیکل کوم. حاجي ډېره مننه. او مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ. ډېره مننه به وي. بس دا نن سبا خو د کرونا دا ماحول دی نو په دې باندې ما چې کوم دی نو کرونا ته یو دغه لیکلی دی چې یاره ته داسې یو ایز انسان زه سیم نو دا د هغې دا یو څو شعرونه دي دا به زه خپلو ټولو مینوالو ته او مطلب دا د کتونکو ته ډالۍ کړم. ارشاد جي ارشاد. که هر څومره زورور او په خاطی او په خاطی کرونا ته وایم که نه چې که هر څومره زورور او په خاطی خو زما د همت مخکې هیڅ هم نه. ډېر ښه دی. بلکل مننه. ستا وجود زما غلطۍ باندې زیاتېږي که ما لږ کړو ځان هوښیار نو ته باندې. ډېر ښه دی. بلکل ډېر ښه. مننه. زما کار دا دی
زما کار دا دی چې مینه خوروم زه از انسان مینه خوروم خو ته ځان ته لږ سوچ وکړه چې ته سې مشهور تم ډیر شوې خو ته تباهۍ طرف ته مطلب دا دی لکه دغه کې انسان تباهۍ طرف ته بوځي ټول سکون دی د دنیا نیست و نابود ټول سکون دی د دنیا نیست و نابود بد دعا کې د دې ټول مخلوق نن ته ته زما او د جانان مینس کې دیوال شوې ته زما او د جانان مینس کې دیوال شوې ته د مینې نه منکر په پریواتې ډېر مننه اے کرونا امتحانی که غذابی زه به یم انشاءالله او ته به نه ډېر ښه مننه تباهیله ستا بزان په کور کې قید کړو بیا دې ګورم چې څنګه په وراتې ستا د وجې بلا ستونزو سره مخ شوم لکه ډېر تکلیف انسان نن سبا ده خو خپل رب ته دې نږدې کړم په دې ښې او زر ده دا چې ته زما کمال به ګورې بس یو څو ورځې په دې دنیا بشتې ګرانو کتونکو تاسو د کمال بابا شعرونه واورېدو امید دی ستاسو به خوښ شوي او ډېر خوندونه مزې به ترې اخیستي نو په مسافرو باندې هم سلیک کړی دی نو غواړم چې هغه کلام هم تاسو سره شریک کړي نو مسافرو کلام شریک کړو مسافر ملګري به پکې هم ګوري نو ډېره مننه به دا چې یو مسافر د بهر نه کلي ته را روان نو په دې باندې ما دغه لیکلی چې په دې لاره باندې څه سوچ کوي د دې عنوان دی شاته ګورم دې سوچ کې را روان شمه زه کلي ته د ښار دا ما مخکې لیکلی چې دې سوچ کې را روان شمه زه کلي ته د باره موږ اکثر چې څوک تپوس کوي نو موږ ورته وایو چېرته یو موږ بهر یو بار نو خو بیا دې ټولو راته ویې یاره دا بار په ځای وي ښاره که نو دې ټولو ملګرو نو بس بیا دا ما په دې کې دا بدل که نو دا دی چې دې سوچ کې را روان شمه زه کلي ته د ښاره کېدی شي چې څوک وي چې راته اوس هم ساري لاره مننه کېدی شي چې اوس هم څوک په ګودر مې انتظار کړي کېدی شي چې اوس هم څوک په ګودر مې انتظار کړي کېدی شي چې اوس هم څوک شاته پټ وي د چینار مننه کېدی شي چې اوس هم د چا زما لار ته وي سترګې کېدی شي چې اوس هم د چا زما لار ته وي سترګې کېدی شي چې اوس هم څوک شوګیرې کړي ما دپاره مننه کېدی شي چې اوس هم زما همزولي ډېر غوسه وي ناوخته دې کړو نور صبر مو نه کړو درته یاره کېدی شي چې اوس هم بیبي بیا کړي تپوسونه کېدی شي چې اوس هم بیبي بیا کړي تپوسونه دی ولې راونه رسېدو څه کوي په لاره مننه کېدی شي چې اوس هم جومات کې هغه شان تېره شوي صفونو کې ځای نه وي 5 وخته مونځ دپاره مننه کېدی شي ټوله شپه حجره وي هغه شانتې ګرم کېدی شي چې چایانې هم پخېږي تر سهاره دا سوچ کوم چې یاره لکه دا کلي کې به دا پوزیشن یا مسافر سوچ کوي چې کلي کې به داسې کېږي کېدی شي مازدیګر وي ټول میدان کې راغونډ شوي میچونه وي شرطونه وي سره د ډول ډنګاره مننه کېدی شي چې بوډای لیونی هغه شان خیرې کړي د کلي ماشومانو په منځ کې راایساره مننه
کېدای شي چې د باغ نه ماشومان هغه شان غلا کړي کېدای شي چې د باغ نه ماشومان هغه شان غلا کړي د باغ مالی سره د لختې وي په انتظار ډېر ښه دی ډېر مننه کېدای شي چې اوس هم د چا زلمي واده تیار وي بالکل کېدای شي چې اوس هم د چا زلمي واده تیار وي خندا وي جونه ګنډي به جوړه نه وي دپاره ډېر ښه دی ډېر مننه کېدای شي چې موسم وي د لونو نږدې شوی کېدای شي چې موسم وي د لونو نږدې شوی اشر به وي غوبل به وي کټه به مزېداره ډېر ښه دی ډېر مننه ډېر ښه دی کېدای شي چې ماشومې ته مور هغه شان خیرې کړي کېدای شي چې ماشومې ته مور هغه شان خیرې کړي چیندرو میرګاټي پرېږده شه سبق ته دي تیار ډېر ښه دی بالکل مننه کېدای شي کلیوال په یو بل هغه شان دړدېږي کېدای شي کلیوال په یو بل هغه شان دړدېږي ډېر ښه دی کېدای شي چې اوس هم ټول ځي مریض سره ترخاره ډېر ښه دی او کته ده چې کمال د الوتو کرا سره وي څه به ښه وي کمال د الوتو که الوتې شو کمال د الوتو کرا سره وي څه به ښه وي د لارې په سفر باندې به نوم ناقرار ډېر ښه دی ډېر ښه مننه دا خو هغه سوچ کوي د دې بیا ما چې کوم دی نو یو جواب هم خو مکمل نه دی او بیا ورته سم شوی نیم ځکه چې هغه خو سوچ کوي چې زه کلي ته لاړ شم نو دا پوزیشن خو کله خو هم هغه غریبانان هلته چې کوم دی نو په مسافري دا پور کې پراتی او د کلي خو هم څه عجیبه غوندې چې کوم دی نو لکه حالات دي لکه د دې کې یو شی دی چې کېدای شي کلیوال په یو بل هغه شان دړدېږي کېدای شي چې اوس هم ټول ځي مریض سره ترخاره په اوسني وخت کې ټول مریض سره ترخاره پورې تللی شي خو د کرایي او دا یو څه دا بل څه نو دا هر یو شي یو جواب هم که خیري بیا خو بس دا خو ته راغلی وي او تا وي اوس خو حالات بدل دي خو خدای به خیر کړي مړه انشاءالله تعالی دا به ټول عمر داسې نه دا مختلف امتحانونه دغه دا په انسانانو باندې راغلي دي د دې نه انسانان وتی دي ان شاء الله تعالی او دنیا سیم په امید خوړې شي انو خدای به خیر کې سړی او به شي ان شاء الله ګرانو کتونکو تاسو د کمال بابا شعرونه واوریدو او خپل خبرې مو واوریدې نو امید ده تاسو به ډېر خوښ شوي او ډېر خوندونه مزې باندې نغستي نو اخره کې بیا ډېره زیاته مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړ او خپل پروګرام ختموم به زمین باندې روال صاحب طرف ته ځم چې په خپل شعر باندې پروګرام راغونډ کې به زمین باندې روال صاحب خا ډېره مننه موږ خو کمال بابا سره رالو او هغه ډېر ښکلی پروګرام وکړو شکریه ادا کوو او موږ به د خپل پروګرام د رحمان بابا په شعر راجمع کړو آدمیت څه په دولت نه د رحمانه آدمیت څه په دولت نه د رحمانه بود کو جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی د کمال بابا ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو باقي خوږو اورېدونکو موږ نه څه غلطي شوي پروګرام کې انسان د غلطۍ ته کېږي نو بخښنه غواړو او تر بل پروګرام پورې ستاسو نو اجازت غواړو د لوی الله په امان